کرلاڼي پختون تاريخ شجره او نامتوخلګ. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یوه نامتو او تاریخي قبیله کرلاڼي پښتانه په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکی وخت هره نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي. د پښتنو یو مهم ټولنیز ګروپ کرلاڼي پښتانه چې ډېرې مشهورې پښتني قبیلې په دغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري. د کرلاڼ نوم په هغه تاریخونو کې چې د هندوستان په مغولي دورې پورې اړه لري، لکه د عباس سرواني 940 هجري اسلامي په شیرشاهي تاریخ یا تحفه اکبرشاهي کې، د شیخ رزق الله دیلوي 899 سنیولې بیا 889 هجري اسلامي په واقعات مشتاقي کې، د جهانګیر د دورې د مورخ عبدالله 1019 هجري اسلامي په تاریخ داودي کې، د احمد یادګار 1054 هجري اسلامي په تاریخ سلاطین افاغنه کې چې په تاریخ شاهي سره هم شهرت لري، د خواجه نعمت الله 1040 هجري په تاریخ خان جهانی کې، او د محمد کبیر افسانه شاهان هند کې د کران، کرلاڼ او کراڼي په بڼه هم راغلي دي. د پښتنو نومیالي مورخ لوی استاد ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي په خپل اثر د افغانستان لنډ تاریخ کې لیکي. په پښتني نسب نامه کې د کرلاڼ یا کرلاڼي په نامه یوه بله څانګه هم شته چې دوی د پښتنو له هغو دریو نورو څانګو سړبن، غرغښت او بیټنیو سره خپلوي لري او سوچه پښتانه دي. د پښتنو ستر شاعر خوشحال خان خټک هم د کرلاڼیو او په مجموع کې د ټولو پښتنو ترمنځ د خپلوي د اړیکو په اړوند داسې یو شعر لري: پښتون په اصل سړبنی دی، پښتون په اصل سړبنی دی، یا غرغښتی دی یا بیټنی دی، لودي غلجي د بیټ له لوره په سړبن پورې بیا کرلاڼي دي. زما د دې مقالې لیکوال په اند کرلاڼي هغه پښتانه دي چې د نورو پښتني ټولنیزو ګروپونو لکه سړبن، غرغښت او بیټنیو سره خپلوي لري، او هم کرلاڼي پښتانه هغه پښتانه دي چې د کرکیلي او کرنې په چارو بوخت دي. له همدې قبله د کرلاڼي کلمه د کر او کرنې سره اړخ لګولی شي. په تاریخ حیات افغاني کې چې د کرلاڼیو د نسب کومه شجره راغلې ده، نو د خاښونو، خیلونو او څانګو نومونه په دې ډول راغلي دي: کودي، ککي او بیا موسازي، منګل، توري، هني، وردګ، دلزاک، اورکزی، موساخیل، جانی خیل، لوری خیل، یعقوب خیل، زکریا خیل، امازي، یاسین خیل، مندیزي، مانیزي، مونیزي، حیدرزي، حسیزي، احمد خیل، وتکزي، عمر خیل، یحیازي، سمرزي، سلطان خیل، امبرا خیل، لښکري خیل، حاجي میر خیل، میرواز خیل، بډا خیل، ناغا خیل، برهان، خوږیاڼي، سلیمان، شیتک، اپریدي، خټک، زدران، اتمان خیل، میرل خیل، کمال خیل، علیزي، مسوزي، دولتزي، اسماعیلزي، لښکرزي، محمد خیل، ستاري خیل، پیروز خیل، سیپای، عبدالعزیز خیل، مانی خیل، بیداد خیل، اصغر خیل، صبوره خیل، احمد خیل، ساوزي، مستلي خیل، سلار خیل، خویداد خیل،
علي خواجه خیل، سید خیل، مرزای خیل، رابعه خیل، ممازي، ابا خیل، خدیزي، علي شیرزي، ماموزي او پاڼي. په اوسني وخت کې کرلاڼي پښتانه پر ډیرو قبیلو ویشل شوي دي چې د ځینو مهمو قبیلو نومونه یې دا دي: دلزاک، اورکزي، منګل، هني، وردګ، اپریدي، خټک، زدران، اتمانخیل، خوږیاني، پړپه، عبدالرحمن یا درمان، زازي، توري، وزیر، مسید یا مسود، ګربز، دوړ، تڼي، شیتک، بنوسي، بنګش، مقبل، صبري، مندوزي، اسماعیل خیل. دغه قبیلې بیا په ډیرو خیلونو، خاخونو او څانګو باندې ویشل شوي دي. کرلاڼي پښتانه نه یوازې په افغانستان کې اوسي بلکې په پښتونخوا، پاکستان او په هند کې هم استوګنه لري. کرلاڼي پښتانه په عمومي ډول د ډیورنډ د پولې دواړو غاړو ته په داسې سیمو کې پراته دي چې د پوځي او سوق الجیشي پلوه ډیر اهمیت لري. کرلاڼي پښتانه په مجموع کې تورزن خلک دي. دوی د خپل پښتون هیواد سره ژوره مینه لري. د سکندر اعظم، چنګیز خان، انګریز، روسیه او تر اوسني وخته پورې تیري کوونکو ځواکونو پر خلاف په میړانې راپورته شوي دي. له همدې قبله د دوی رول د دې هیواد په سیاسي او ټولنیز برخلیک کې له پامه نشو غورځولی او ډیر مهم ګڼل کیږي. د هند په بنګال کې د کرلاڼي پښتنو واکمنۍ څه هم په هند کې د پښتني لودیانو په وخت کې د کرلاڼو پښتنو یو شمیر پوځي دندې درلودلې، خو دوی په هغه وخت کې دومره مشهور نه وو. د دوی د شهرت انګازې هغه وخت خپرې شوې چې په هند کې سوري واکمنانو واکمني درلوده او په اصل کې په هند کې د کرلاڼي قبیله د خپلو دوو نامتو شخصیتونو یعنی تاج خان کرلاڼي 1564 عیسوي میلادي او سلیمان کرلاڼي 1555 میلادي چې د جمال خان کرلاڼي زامنو له قبله مشهور شو. تاج خان کرلاڼي د هند په بهار او بنګال کې د کرلاڼي پښتنو د واکمنۍ بنسټ ایښودونکی. د هند په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د تاج خان کرلاڼي او سلیمان کرلاڼي نومونه چې د سوري شیرشاه پوځي جنرالانو د قنوج په جګړه کې لیدلی شو. دا هغه جګړه وه چې شیرشاه د مغولي واکمن همایون پر خلاف ګټلې وه او دغه دوو تنو کرلاڼیو د هغه خدمت په بدل کې چې شیرشاه ته یې کړی و د شیرشاه لخوا دوی ته په خواست، پور، ټانډه او د جنوبي بهار په سیمو کې جاګیرونه ورکړل شو. د کرلاڼي نیکه دوه اولادونه وو، کودي او ککی. د کودي په اولادو کې د لزاک، اورکزی، منګل او وردګ او د اورکزي په اولادو کې بیا اسماعیل چې بنګش په نامه مشهور دی او د اسماعیل په اولادو کې بیا ګار او سمل وو. د ککی په اولادو کې بیا برهان، زدران، خوږیاني، اتمان، سلیمان او شیتکو او په دوی کې بیا د خوږیاني په اولادو کې توري، زازي، عثمان چې په اپریدي مشهور دی او لقمان چې په خټک مشهور دی او زدران او اتمان. د عثمان چې مشهور په اپریدي دی د په اولادو کې بیا ماپی او سلنی دی او د ماپی په اولادو کې بیا میټاخیل، اولاخیل، میریخیل او ادمخیل. دغه شان د خټک په اولادو کې بیا ترمان او بولاق دی او د ترمان په اولادو کې بیا تری او ککی. د ککی د سلیمان په اولادو کې بیا وزیر او ملک میر او د ملک میر په اولادو کې بیا خدری او لالی او د خدری په اولادو کې بیا موسی درویش،
محمود او مبارک. د محمود په اولادو کې مسعود یا مسعود او د مبارک په اولادو کې ګربز. دغه شان د ککی د شتک په اولادو کې بیا بنوسی، دوړ، تڼي، کیوي او سورانی. د کرلاڼي پښتنو نامتو خلک. تاج خان کرلاڼي 1540 عیسوي میلادي د شیرشاه سوري د پوځ جنرال. نواب دوست محمد خان هندوستان بھوپال نواب 1860 عیسوي میلادي. ستر شاعر خوشحال خان بابا، عجب خان افریدی، فقیر اے پی، مرزا علی خان، ډاکټر ذاکر حسین افریدی، مولا پاوینده، ببرک خان زدران، شاعر خاطر افریدی او جلال الدین حقانی. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.